علاقه کې پروګرام تلې ما د 14 جماعتونو خلک بټیانې پټې کړې چا پټې کړلې دا چې د ایسو غلنې دي ایسو اول خلک نسوار کوي ها ترقی کوي کنه به سیګریټ به ډک او به په باوته کې ملاويږي هغه ته وای ایسا نو به پر دې چرګي پټې کله به بزای په بزی پټې او غټ ظالم خدای چې د جماعت نه زمونږ د مدرسې نه بیٹي وړي دا غټ ظالم به غیرت اداي چې د مدرسې نه بیٹي وړي والی پیسې وسره نه یو خدای مې پاپل ډالر راوړه او عالم ته يم چورا راوړه او یو بابا روزانه موبایل کې دغه مچې 100 روپۍ باندې کې چې روپۍ د اوس الوي راځي برای کرم په دین باندې خلکو قرباني نه ورکړي دا اسنه دی راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابیو د حضرت عمر د حکومتو چې کله ولګه دعوت له ولګه نو هغه خلکو ونی و چې کله راوت بچا ته حضرت ویل دادا انه رجل من اصحاب محمدنا مدینه کې یو سړی پیدا شوی دی ویل دا غي یار دی دلته چې ودرو ته ویلي حال تنصر وته باندې سورانی شي موږ به تعالی وزارت درګوغه ویل نه کدا ټول عرب مما تملكه تیج مالک یا داغون عرب کې راکې لا ارجو عن محمد طرفه عیننا د پیغمبر د یارۍ نه ویل 15 منټه مخم ناوړو پیغمبر د یارۍ نه 15 مخم ناوړو نو کتابونه لیکي ویل سزا بدر کو وی انت او ذاک الله اخلاص سزا بدر کو کټي راوړل کټي او به پکې سری کړلې یو کس ور ورته ویل دا ستا حال دې که چرته ته ایمان نه وانه خوتلې نو دې په جړا شه نو موږ ته مکه ویلې چې اسبم د ایمان نه وړي ویل نه زه په دې نه جاړم زه په دې نه جاړم کله چې زه ویل ما زه په دې باندې جاړم ته ما کټای ته ورواچې صرف مړ بشم دا زه نه غواړم زه دا غواړم چې زما په بدن څومره اختدي کتابونه لیکي په بدن کې څومره اختدي 15 لکه اختو 15 لکه اختو 15 لکه اختو انسان باندې کته مالا دومره مرګونه او دومره زخمونه راکې چې په بدن می څومره اختدي دومره زخمونه راکې به مو ته تیار ما په کټای کې چې مالا سزا راکې دا به څه سزا نو دا ایمان دی خو ایمان ګره زړیږي ما ایمان کمزوري کیږي ما بخاری باب دی الایمان یزيد و ينقص ایمان زیاتیږي کله چې ټول ورځ لوبي اوري کمیږي کله چې لوبي اوري ایمان کمیږي کله چې کله د ماخستان تراوی وکي ای ونه کې او به د پښمنی پر لډو کې به ایمان کمزوري کیږي نه دا لډو مشوا نه برای کار د دې مخې ته یو داستان پروت دی د دې مخې ته سمیه شهیده دا د پیغمبر اسلام په زمانه کې یو صحابیه وه ماشومه په ګېډه او یو ظالم په خېټه کې واله